ګرانو دوستانو، له دې آیات څخه زده کوو چې د خپلو اولادونو د هدایت، د دین د ثابت قدمۍ او د الله تعالی د رضا لپاره باید تل دعا وکړو. که ویډیو مو خوښه شوه، چینل سبسکرایب او ویډیو له نورو سره شریکه کړئ. ای زموږ ربه، موږ دواړه یعنی ابراهیم او اسماعیل علیه السلام خپل فرمان بردار وګرځوه او زموږ له اولادیې څخه هم یو داسې امت پیدا کړه چې ستا فرمان بردار وي او موږ ته د عبادت طریقې وښیه او زموږ توبه قبوله کړه. بېشکه ته ډېر توبه قبلونکی او مهربان ذات یې. کله چې حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل علیه السلام د کعبې شریفې د بنسټونو په لوړولو بوخت وو، نو له الله تعالی څخه یې دا دعا وغوښته: الله تعالی دې دوی په بشپړه توګه خپل فرمان بردار وساتي، د دوی له نسل څخه دې یو مسلمان او موحد امت پیدا کړي، د حج او عبادت طریقې دې ور وښیي، د دوی او د دوی د اولادونو توبه دې قبوله کړي. دا د انبیاو د عاجزۍ او اخلاص ښکاره بیلګه ده، ځکه سره له دې چې لوی پیغمبران هم وو، بیا هم له الله تعالی څخه د ثابت قدمۍ غوښتنه کوله. دا آیات د کعبې د جوړولو په جریان کې نازل شوی حالت بیانوي. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د بیت الله بنسټونه پورته کول او له الله تعالی څخه یې دا مبارکه دعا وغوښتله.